سیالی کو دا نورو هیوادونو تعلیم کو پخبلو اولادونو مرهم دو دا وطن پا پرهارونو بتسریعی رواندی هر یکی کار کمر بسته بزرگانم چو بلوان بتسریعی رواندی هر یکی کار کمر بسته بزرگانم چو بلوان. نن د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت او د چارو ادارې لوی ریاست د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ترمنځ د ساده شویو پروسو هوکړلیک لاسلیک شو. په یادو مراسمو کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل الحاج مولوي څخه الله سعید، د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق، د چارو ادارې لوی ریاست مرسل الحاج مولوي سیف الدین طایب، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس شیخ محمد طاووس طارق، ځینو مرکزي رئیسانو او مسؤلینو ګډون درلود. په پیل کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد هوکړلیک د محتوا په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دغه هوکړلیک اساسي موخه د ښوونیز نظام په اداري چارو کې د پیاوړتیا، چټکتیا، روڼتیا او اغیزمنتیا بشپړ تامینول دي. نوموړي څرګنده کړه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې د ښوونیز نظام د پرمختګ او سوکالۍ بنسټیز اصل دی. د یو اغیزمن ښوونیز نظام د رامنځته کولو لپاره اصلاحات اړین دي. د اصلاحاتو موخه باید ښوونیز نظام کې د معیارونو او کیفیت ارتقا، د خدماتو د وړاندې کولو، د پروسو ساده سازي، روڼتیا، اغیزمنتیا، سپما او د خلکو رضایت وي. ورپسې د چارو ادارې لوی ریاست مرسل په خپلو خبرو کې پوهنې وزارت یوه مهم کلیدي اداره وبلله او ویل د خوښۍ ځای دی چې نن د دواړو ادارو ترمنځ د اداري پروسو د سادهوالي په برخه کې هوکړلیک لاسلیک کیږي. دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې رئیس د پوهنې وزارت ترمنځ د ساده شویو پروسو د پلي کېدو هوکړلیک یو مهم فرصت وباله. قسمی که شیخ صاحب فرمودن وزارت معارف در جمله وزارت‌های کلیدی امارت اسلامی افغانستان پرمراجعه‌ترین وزارت امارتی هست. وزارت است که هیچ فرد افغانستان که با علم سر و کار داشته باشه به این وزارت ضرور مراجعه میکنه، چی معلم است، چی متعلم و محصل است، چی سایر اشخاص. یعنی مراجعینی که بیشتر در نهادهای امارتی دارد وزارت محترم معارف است. او زیاته کړه تر اوس مهاله یاد ریاست د بیلابیلو ادارو 942 پیچلې پروسې مراجعینو ته د هغوی په چارو کې د اسانۍ په موخه ساده کړي دي. په ورته مهال د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین ملت ته په خطاب کې وویل خوښ یم چې نن په اداري پروسو کې د اسانوالي هوکړلیک لاسلیک کیږي. په همدې تړاو د ټولو ادارو کارکوونکي باید د خادم مصداق په خپلو ځانونو کې پیدا کړي ترڅو ملت او ټولنې ته لا پسې معیاري ښوونیز او روزنیز چوپړونه تقدیم کړي. نو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د قوم لپاره خادمین جوړ کړو، د قوم لپاره خدمت وکړو، د قوم لپاره خدمات وړاندې کړو، د هغوی له مشاکلو ځان خبر کړو، د هغوی له تکالیفو ځان خبر کړو، د هغوی له غوښتنو ځان خبر کړو، د هغوی له تقاضاو ځان خبر کړو. محترمو د وزارت معارف مخکې ما ویلي، اوس هم وایم، له دې ایسته به وایو او حقیقت هم دغه ده. دا موقوف علیه د ما او تا د ټولو اداراتو که ملت ته او هغه که حکومت ته، هغه که د ما او تا د ملت نهادونه دي تعلیمي او که د حکومت نهادونه دي، هغه که د ما او تا رسمي نهادونه دي، هغه که غیر رسمي نهادونه دي، د هغو ټولو موقوف علیه همدغه معارف ته، د هغو ټول دار و مدار همدغه معارف ته، د هغو ټولو زړه همدغه معارف ته، د هغو ټولو سترګې همدغه معارف ته، د هغو ټولو هغه دوربین همدغه معارف ته. یاد هوکړلیک د پوهنې وزارت له لوري د ښوونې او روزنې د معین او کفیل الحاج مولوي څخه الله سعید او د چارو ادارې لوی ریاست له لوري د یاد ریاست د مرسیال الحاج مولوي سیف الدین طایب په لاسونو لاسلیک شو. د غونډې په پای کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغه هڅاند کارکوونکي چې د اداري پروسو سادهوالي برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې وې د مشرتابه لخوا په ستاینلیکونو وویاړل شول.
غونډه د پوهنې وزارت د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ساقي په مبارکې دعای سره پای ته ورسېده. سیالي کوو د نورو هیوادونو، تعلیم کوو په خپلو اولادونو، مرهم د وطن په پرهارو